د 2018 کال د اګست په 25مه نیټه د میانمار پوځیانو ظالمانه کمپاین پیل کړ چې له کبله یې لږ تر لږه 240 زره روهینګیایي مسلمانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول او زیاتره یې په ګاونډي هیواد بنګلادیش کې له نورو زرګونو مهاجرو سره په کمپونو کې میشت شول. له 3 کلونو وروسته د میانمار حکومت په دې کې ناکام شوی چې له بنګلادیش څخه په خوندي توګه د نږدې 1 میلیون روهینګیایي مهاجرو ستنېدل ډاډمن کړي. د امریکا متحده ایالتونو او نورو هیوادونو دا مشخصه کړې چې میانمار نسلي تصفیه کوي، خو یوې روهینګیایي فعالې د امریکا د مذهبي ازادیو خپلواک کمیسیون ته وویل چې د نسلي تصفیې اصطلاح نسل وژنې ته ورته قانوني وزن نه لري. موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالتونو څخه د سختو اقداماتو غوښتونکي یو او پر دې جنایت هغه نوم کیږدي څه چې دی او بیا پر مخ لاړ شو. له دې پرته تاسو پوهیږئ موږ بند پاتې یو، موږ د اور په منځ کې یو، موږ نشو کولی چې ټولنه په دې اور کې پاتې شي او دوام ورکړي. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچي او د میانمار حکومت مشرانو د نړیوالې محکمې په وړاندې له پوځي کمپاین څخه ملاتړ کړی او ویلي چې دا د ترهګرو په وړاندې اقدام دی، خو محکمې میانمار ته امر کړی چې د روهینګیایانو وژنې څخه مخنیوی وکړي. د بشري حقونو فعالینو ویلي چې د میانمار پر مشرانو نور فشار ته اړتیا ده چې روهینګیایانو ته د تابعیت په ګډون لومړني حقونه ورکړي. تاسو نن په برما کې یو حکومت لرئ چې د دې جرمونو له ترسره کېدو څخه انکار کوي. تاسو یو حکومت لرئ چې ان نشي کولای د روهینګیا اصطلاح وکاروي. دا 2020 کال دی. فعالین وایي چې په کمپونو کې د روهینګیایي مسلمانانو وضعیت د ګرمۍ، ګڼې ګوڼې او د کرونا ویروس له کبله له خطر سره مخ دی او په میانمار کې د مسلمانانو ځورول دوام لري. د میانمار مشران لا تر اوسه د روهینګیایي خلکو له منځه وړلو ته ژمن دي. د روهینګیا د خلکو په توګه هغوی موږ له منځه وړي. تاسو پوهیږئ تر اوسه په اصلي ایالت کې زموږ 600 زره روهینګیایان پاتې دي. د دوی ژوند په آزاد هوا کې زندان ته ورته دی. ټونخین وایي چې متحده ایالتونو تل د قومي جرمونو مخنیوي کې د مشرتابه رول لوبولی دی او که اوس متحده ایالات د روهینګیایانو لپاره اقدام وکړي، نور هیوادونه به هم تعقیب کړي. وحید الله فیضي، امریکا غشنا تلویزیون، واشنگټن.